بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمارونو او خويندو چې چاته هر قسم مشکل او مصیبت راپېښ شي نو د هر مشکل د اسانتیا دپاره دا وظیفه ده، ډېره زیاته مجربه وظیفه ده. دې کې د دې نه علاوه د هر مشکل د حل دپاره هم ده، لیکن د دې نه علاوه د دې ډېر زیات بې شمېره فواید دي. که چاته هر جایز مراد راپېښ شي او د هغې دپاره دا وظیفه هم په دې ترتیب سره وکړي، الله جل جلاله به هر جایز مراد پوره کړي. او که هر قسم سخت مشکل ورته راپېښ شي او دا وظیفه هم په دې ترتیب سره وکړي، نو الله جل جلاله به د ده هغه سخت نه سخت مشکلات دې ولې نه وي، الله جل جلاله به هغه مشکلات ختم کړي. اول درته دغه آیات مبارک ښیم او د دې آیات مبارک د استعمال طریقه هم درته ښیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. سورة روم آیات نمبر 4-5. د هر جایز مراد دپاره د سحر د منځه پس به په یو ځانله ځای کې کښېني، 114 ځله به دغه آیات مبارک وي او د هغې نه پس به د خپل حاجت دپاره دعا غواړي. که څه مشکلاتو کې ګیرې نو د خپل مشکل د چې د اسانتیا دپاره به دعا غواړي. او یا یو جایز مراد دی، جایز حاجت دی، نو د هغې جایز حاجت دپاره دعا غواړه. او دا عمل کم از کم چې تر د یو هفتې پورې په پابندۍ سره وشي، انشاءالله الله جل جلاله به په یو هفتې کې دننه د ستاسو هر مشکل چې دی هغه به الله جل جلاله حل کړي.